السلام علیکم. په دې وخت کې په ټوله نړۍ کې د کرونا ناورین روان دی. نه پوهیږو د ناورین ته یو وایروس وایو، یو ناروغي او که د الله جل جلاله یو غضب وایو. خو دا وخت په ټوله نړۍ کې حالات دومره ترینګلي او خراب دي چې د نیویارک چارواکو اعلان کړی یوه اونۍ وروسته به یې ټول روغتیايي توکي خلاص شي. په امریکا کې چې په خپله د ساه اخیستلو ماشینونه جوړوي، د یو ماشین بیه $50,000 ته رسېدلې. په چین کې د افغانستان سفیر وایي په ټوله نړۍ کې هیڅ څوک د ساه اخیستلو ماشینونه نه پلوري، ټول یې د ځان او خپلې بدې ورځې ته زیرمه کوي. په امریکا، بریتانیا او فرانسه کې د موټرو جوړولو کارخانو ته سپارښتنه شوې ده چې د موټرونو پر ځای د ساه اخیستلو ماشینونه جوړ کړي. جرمني خپلو خلکو ته ویلي چې ډېرو بدو او سختو شرایطو ته تیار اوسي. هندوستان خپل ولس ورو ورو چمتو کوي چې د سپټمبر تر میاشتې ډېرې سختې وګالي. ایران وایي ممکن تر 2 کلونو پورې همدا د غم سرینده وغږیږي. په ایټالیا او اسپانیا کې ډاکټران له 45 څخه د لوړ عمر خلکو ته د ساه اخیستلو ماشین نه تړي، د بېهوښۍ درمل ورکوي چې د ژوند وروستۍ شېبې په کراره تېرې شي او ډېر ونه کړېږي. ډاکټران ژاړي کله چې د یو انسان د مرګ او د بل د ژغورلو پرېکړه کوي. د نړۍ تقریبا نیمایي نفوس په کورونو کې بند دی. چا دندې له لاسه ورکړي، څوک دیوالي شوي، څوک له لوږې مري، او هغوی چې فکر یې کوو په پیسو هر څه کولی شي، نن خپلو شتمنیو ته ګوري چې هېڅ درد یې نشي دوا کولی. له نوي کرونا وایروس وروسته به هیڅ کله نړۍ هغه پخوانی نړۍ نه وي. هر څه به بدل شي. په زرګونو کورنۍ او لکونو انسانان به ژوند له لاسه ورکړي. لنډه دا چې یو کوچنی قیامت دی. په دې ناورین کې خپل هیواد او خپلو امکاناتو ته وګورئ. اټکل کولی شئ چې ستاسو د هیواد به څه حال وي. نه روغتون دی، نه ډاکټر دی، نه درمل شته، نه د ساه اخیستلو ماشینونه او نه هم پیسې. پر دې ټولو د پاسه طالب جانان هم وژل کوي. څه کولی شئ؟ که د ځان کورنۍ او هغه چا ژوند در باندې ګران وي چې مینه ورسره کوئ، له کورونو د باندې مه راوځئ. پرېږدئ چې د ناروغۍ د خپرېدو لړۍ غوڅه شي. که یوازې زه او ته په کور کې پاتې شو، ممکن د سلګونو انسانانو ژوند وژغورو. په اوس وخت کې له کوره د باندې راوتل د ځان او نورو وژل دي. خوښه مو خپله چې د انسانانو ژوند ژغورئ او که یې وژنئ. دا دولت چې لګیا دی تاسو کرنتین کوي، ستاسو ښارونه کرنتین کوي. دا د دې لپاره نه دي چې ممکن هغوی له تاسو سره تضاد لري او یا تاسو په ستونزو او مشکلاتو کې ګیر کړي. هغوی د اسپانیې، ایټالیا او نورو پرمختللو هیوادونو حالات درک کړي دي، ځکه هغوی د دومره پرمختګونو سره چې د دغه ناروغۍ په مقابل کې هیڅ هم نشي کولی او بېوسه دي. نو موږ د دومره امکانات او د نړۍ د وروسته پاتو هیوادونو په لیست کې د دغه ناروغۍ په مقابل کې به د ډېر سخت حالت سره مخامخ شو. موږ په دې پوهیږو چې ممکن زیاتره کورنۍ اقتصادي مشکلات ولري او د ډېر سخت حالت سره مخامخ شي. خو راځئ چې لاسونه سره ورکړو، ځکه زموږ په محیط کې ډېر داسې کسان شته چې هغوی د اقتصاد له پلوه ښه پیاوړي او کولی شي چې څو کورنۍ له ځان سره پر مخ بوځي. که موږ په ګډه لاسونه سره ورکړو او یو بل ته متحد پاتې شو، نو انشاءالله په ډېر زبردستۍ سره دې ناروغۍ ته ماتې ورکولی شو. او که داسې ونه کړو، نو دا ناروغي به موږ په ډېر سخت ډول مات کړي چې بیا به یې جبران کول ډېر ستونزمن وي.